امریکا کې د هندۍ غواګانو له سوټو جوړ کیک خرڅلاو ته وړاندې شوی. د خپلواک.com درنو لیدونکو، نن به له تاسو سره یوه په زړه پورې او جالبه ویډیو شریکه کړم. ویډیو تر پایه وګورئ او لایک یې کړئ. همداراز که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په هند کې ټولنیزو رسنیو باندې د امریکا د یو سوپر سټور انځور خپور شوی دی چې د هندۍ غواګانو له سوټو یا خوشیانو جوړ کیک پکې خرڅلاو ته وړاندې شوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې پرې په زړه پورې او خوندورې تبصرې شوي دي. د هند یو خبریال سمر هلارنکار په خپل ټویټر کې د امریکا په یو سټور کې د هندۍ غوا له خوشیو جوړ شوی د کیک انځور خپور کړی دی. هغه ورسره لیکلي دي زما یو خپلوان د انځور را لېږلی دی. دا د ایډسن نیو جرسي په یو سټور کې په $2099 باندې خرڅول کیږي. زما پوښتنه دا ده چې آیا دا د هندۍ غوا خوشی دي او که نه د کومې بلې غوا؟ په انځور کې لیدل کیږي چې په دغه ډبي لیکل شوي دي چې په دې کې د غوا د خوشیو 10 کیکونه دي او همداراز لاندې لیکل شوي دي چې دا د خوراک لپاره نه دي بلکې یوازې د مذهبي مراسمو ترسره کولو لپاره دي. په دغه پوسټ باندې په ټولنیزو رسنیو کې خلکو خوندورې او په زړه پورې تبصرې کړي دي. یو کس لیکلي دي ښه خبره به دا وي چې د دوی د غواګانو د خوشیو بسکیټ هم جوړ او د امریکا په مارکیټونو کې ورته تبلیغات وشي. یو بل کس لیکلي دي چې د دې خبرې څه ضمانت دی چې دا کیکونه د هندۍ غواګانو له خوشیو جوړ شوي دي. کیدای شي دا د امریکا ځایي غواګانو خوشی وي. همداراز یو بل کس ورته لیکلی دی د هند پروډکټ د چارت اور ډسکارت په نوم یو کس لیکلی دی چې د دې انځور په لیدو حق حیران شم. همداراز میټاسین کیپټا په نوم بل کس لیکلی دی چې اخلاقی پوښتنه دا ده چې آیا دا خلک دومره پریوتی دي؟ د مانوم په نوم یو کس لیکلی دی چې دا مذهبي دي او کنه خو د پنجاب د کلتوري خوراکونو د پخولو لپاره دا ډیر ښه شی دی. همدارا سیدارت سنگ لیکي که یو څوک دا خوړل غواړي نو پکار ده چې اجازه ورته ورکړي. او موهن راجو بیا وایي چې تاسو ته د دې اړتیا ولې پیښه شوې ده چې موږ پرې لیکلي دي چې دا د خوړلو لپاره نه دي.